د نن ورځ مهمو پرمختیایي خبرونو ته ښه راغلاست. افغان الراونډر محمد نبي ساحل وایي افغانستان ته راځي او د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت سره به ناسته ولري چې د سرطاني ناروغیو د علاج روغتون پر جوړولو خبرې اترې وکړي. ګرانو هیوادوالو سلامونه. د روژې مبارکې میاشتې په 20 تاریخ موږ په افغانستان کې د یادې کینسر شفاخانه جوړولو اعلان وکړو. همدې تصمیم زما لومړنی سفر د الله پاک کور ته ده او د الله پاک نه د دې شفاخانې د جوړولو توفیق غواړم. او بیا به زما سفر افغانستان ته سي. اول ته به د اسلامي امارات د عامې روغتیا وزارت او له اړوندو ادارو سره به ملاقاتونه او مجلسونه ولرم. خوشحاله او آرامه ژوند ستاسو د دعاګانو په هیله. په دوحه کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په خپل ټویټر باندې لیکلي چې افغانستان لپاره د ناروې له ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره دغه هیواد د سفارت له شردافیر سره د یاد هیواد په سفارت کې پرون سه شنبه کتلې دي. ښاغلي شاهین زیاته کړې چې په دې کتنه کې د افغانستان پر روان وضعیت د تعامل پر اهمیت، د کوکنارو کښت د مخنیوي او د افغانستان لپاره د بشري او پراختیایي مرستو پر اهمیت باندې خبرې کړې دي. افغاني سرې میاشتې نن او پرون د سوري زړه په ناروغۍ اخته 45 ماشومان په پلازمینه کابل کې د زړونو د درملنې 3 روغتونونو ته د عملیات او درملنې پر موخه ورپېژندلي. افغاني سرې میاشتې تېره شاوخوا 9 میاشت کې د سوري زړه په ناروغۍ اخته 1023 ماشومان روغتونونو ته ورپېژندلي چې لګښت یې د افغاني سرې میاشتې په غاړه ده. د افغانستان د مالیاتي قوانینو په تړاو پراخه ملي څېړنه پیل شوې ده. ټول هیوادوال کولی شي چې د مالیې وزارت د ویب سایټ له لارې په دغه څېړنه کې خپل نظریات شریک کړي. د مالیې وزارت وایي تورخم کې له پاکستان څخه وارد شوي چاودېدونکي توکي ونیول. د ننګرهار ولایت تورخم ښارګوټي کې د ګمرک ادارې تشریح کارکوونکي د وهاب منصور په نوم د خصوصي شرکت اړوند یو بار وړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي چاودېدونکي توکي چې له پاکستان هیواد څخه یې راوړل ونیول. د مالیې وزارت د معلومات له مخې په نیول شوو چاودېدونکو توکو کې 8 بوجۍ باروت او 25 بوجۍ ثانیه سوز شامل دي. په دې قضیه کې نیول شوی تورن کس امنیتي ادارو ته د نورو څېړنو په موخه سپارل شوی ده. په دوحه کې د بندو دروازو تر شا غونډه پای ته رسېدلې ده. په دغه غونډه کې ملګري ملتونه ونه توانېدل چې د افغانستان په اړه یو واحد نظر رامنځته کړي. دغه غونډه چې د غربي بلاک لوري په دې خاطر راغوښتل شوې وه تر څو د اسلامي امارت اړیکې د سیمو له هیوادونو سره زیانمنې کړي. څرنګه چې د سیمې هیوادونه د افغانستان سره په اړیکو کې تر نرم رسمیت پورې رسېدلي، نو غربي بلاک دې نتیجې ته رسېدلی او که چیرې دغه اړیکې کنټرول نشي نو دا د دوی لپاره په آینده کې خطرناک دي. په همدې خاطر یې د یو واحد نظر د رامنځته کولو په تړاو دغه غونډه جوړه کړې وه. په لومړیو کې د دې لپاره چې دغه غونډه پراخه پوښښ ترلاسه کړي د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنو په نوم جوړوله. په دغه غونډه کې د سیمې هیوادونو د امریکا د دریځ مخالفت کړی ده. له همدې امله دوی نه دي توانېدلي چې د سیمې هیوادونو او غربي بلاک په یو واحد نظر راجمع سي. په دې غونډه کې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال لخوا د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې په خبره د رسنیو افغانانو نړیوالو ډیپلوماتانو توجه ورجلب کړه. غونډه چې د بندو دروازو تر شا وه په هغې ودانۍ کې چې غونډه روانه وه د سلګونو خبریالانو ډیپلوماتانو شتون د غونډې په لړ کې د ځینو کسانو لخوا د مسایلو درز او رسنیو ته د نوم نه ښودلو په شرط غونډې دننه حال شریک کړی ده. د غونډې پیل کې خبر رسني شو چې د غونډې دننه د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو بحث روان ده. سرچینو وویل چین، روسیه او ځینې نور د دوی تر تاثیر لاندې هیوادونه هڅه کوي د ملګرو ملتونو نور غړي دې ته اړ کړي چې د اسلامي امارت سره تعامل د رسمیت په پیژندلو په موخه یو نتیجې ته ورسوي. د دې خبرو پر وړاندې د سیمې ملګرو ملتونو نورو غړو توند غبرګون سره دا موضوع له وخته مخکې وبلله. د بند دروازو تر شا له پراخه او هر اړخیزو خبرو اترو د چین لخوا د ملګرو ملتونو په غړو د فشار راوستلو په موخه تر څو اسلامي امارت په رسمیت وپېژني او یا هم د تعامل په اړه کوټلي ګامونه پورته کړي. د غونډې دننه د واحد دریځ او ګډې اعلامیې په اړه چې اسلامي امارت باندې فشار واردول او یا هم ګواښ پکې شامل و سره ګډ وډ کړل. په اغلب ګمان سره همدا دلیل و
چې د غونډې ګډونوالو ته وړاندیز کړی و ترڅو اسلامي امارت سره بیا لیده کاته وکړي او له هغې وروسته یې د رسمیت پیژندنې او نورو تعاملاتو په اړه اقدامات ترسره کړي او همدا علت و چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دې غونډې په پای کې خبري کنفرانس کې وویل د دې غونډې په شان به یو بله غونډه نږدې راتلونکي د افغانستان په اړه ترسره کړي. تر هغې وخته به دوی فرصت ترلاسه کړي ترڅو د اسلامي امارت سره جدي بحث وکړي. په کندهار کې د خوراکي توکو د کیفیت معلومولو لابراتوار جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. یاد لابراتوار د خوړو او درملې ملي ادارې له لوري د 250,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شو. په پرانیست غونډه کې د اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي، د خوراکي توکو او درملو ملي ادارې سرپرست ډاکټر عبدالباري عمري، د پوهنې سرپرست وزیر، د کندهار د اطلاعات او کلتور رئیس، د هیواد د سوداګرۍ خونې رئیس محمد یونس مومن او یو شمېر نورو مسؤلینو ګډون کړی و. الحمدلله ورستر بني مختدی روان ودان افغانستان غواړو جوړ افغانستان چشتن کړه جبال شرف امان ودان افغانستان غواړو جوړ افغانستان الحمدلله ورستر بني مختدی روان ودان افغانستان غواړو جوړ افغانستان چشتن کړه جبال شرف امان ودان افغانستان غواړو جوړ افغانستان نسلونه مو سنبال شپو دیني عصري تعلیم کړئ پوهان پرې تقسیم کړئ پوهان پرې تقسیم کړئ خیرات کړه تبلیغات او اذان بیا ځلې ترمیم کړئ پوهان پرې تقسیم کړئ پوهان پرې تقسیم کړئ او دین باندې وروزي بچی د میرویس خان ودان افغانستان غواړو جوړ افغانستان ودان افغانستان غواړو جوړ افغانستان الحمدلله ورستر بني مختدی روان ودان افغانستان غواړو جوړ افغانستان چشتن کړه جبال شرف امان ودان افغانستان غواړو جوړ افغانستان ټول یو موټی شي تللو خپل وطن ته شي لا نور راجل شي لا نور راجل شي لکرک یو نفرت تیر شي او بل سره پوخلا شي لا نور راجل شي لا نور راجل شي رازی لالا سما ورکوي بخشا او امان